السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. ښه راغلاست وایم دغه نیټورکینګ ویډیوز ته. نو په دغه سیریز کې چې کوم دی موږ سره د نیټورکینګ د بیسکس څخه شروع تر انټرمیډیټ لیوله پورې دغه کې به موږ ویډیوز برابرو. سمه ده. نو فرست لیکچر دی. نو فرست لیکچر کې به موږ وګورو چې اوس موږ څه شی لرو، همداسې نیکسټ لیکچر، بیا نیکسټ لیکچر، سټپ بای سټپ مرحله په مرحله به مخته ځو. سمه ده. نو زه راخلاصوم پاور پوینټ سلایډ چې ما سره هغه زه راخلاصوم. ښه، نو دغې چې کوم دي هغه ټکسټ بوکس دي. سمه ده. دلته موږ ټکسټ بوکس لرو. یو څه دی دغه ټکسټ بوک چې کوم دی دغه د کمپیوټر نیټورکینګ دی. صحیح دی. سټپ ډاون اپروچ ټو فیچرینګ څه شی صحیح دی. دغه کتاب نوم دی. یو دا دی، بل چې دا دی، بل دا دی، همداسې دا دی. دا ځینې کتابونه چې دي ریفر کړي دي تاسو ته د لوستلو لپاره. سمه ده. خو تر دې څخه موږ تیریږو. اوس په دې لیکچر کې به موږ تاسو څه ولولو. اول چې دی موږ به ولولو چې ډیټا کمیونیکیشن. سمه ده. بیل به موږ ولولو چې ډیټا څه معنی او کمیونیکیشن څه معنی، بیا چې دا دواړه یو ځای کې دا څه معنی. ورپسې چې دی موږ چې لرو ډیټا کمیونیکیشن سیسټم. سمه ده که نه. ډیټا کمیونیکیشن سیسټم. نو ډیټا کمیونیکیشن سیسټم موږ سره څه شی ده. سمه ده. ورپسې موږ بیا وایو چې فیکټرز افیکټینګ ډیټا کمیونیکیشن سیسټم. کوم فیکټر دی چې هغه ډیټا کمیونیکیشن سیسټم باندې افیکټ کوي. صحیح ده. ورپسې چې کوم دی بیا موږ لرو کمپوننټس اف ډیټا کمیونیکیشن سیسټم. د ډیټا کمیونیکیشن سیسټم کومې اجزاوې برخې دي، کمپوننټس. صحیح ده. او بیا چې دی موږ چې لرو دغه وشو، بیا موږ چې لرو ډیټا ریپرزنټیشن، چې دا ډیټا چې کوم موږ سره دا په کومو شکلونو موږ سره شي شتون لري. سمه ده. ښه، اول موږ راځو کمیونیکیشن ته. په ساده اصطلاح چې دغه چې کوم ده مثلا دلته د ده ډیفینیشن لیکلی دی. سمه ده. خو که تر دې څخه مطلب اضافي موږ وګورو نو کمیونیکیشن څه ته وایي. کمیونیکیشن د معلوماتو تبادلې ته ویل کېږي. سمه ده. یو کس معلومات خپروي د بل کس څخه دې ته ویل کېږي کمیونیکیشن. اوس زه چې کوم ډیفینیشن لیکلی دی د څه چې ما ویلی د سره ډېر مطلب نږدې دی. شیرینګ اف انفارمیشن، د معلوماتو شریکولو ته څه ویل کېږي کمیونیکیشن. دغه معلومات شریکول به یا به مطلب چې موږ سره لوکل به یا به چې ریموټ به. سمه ده. لوکلی مقصد دا ده چې مخامخ په مخامخ. صحیح ده. څنګ په څنګ. او ریموټ مطلب دا چې یو کس یو ځای کې بل کس بل ځای کې نو دوی د خپل معلومات شریکوي، نو دوی ته ویل کېږي ریموټ کمیونیکیشن. سمه ده. او که نږدې په نږدې یو معلومات شریکوي، یو سیسټم د بل سیسټم سره معلومات شریکوي، یو کس د بل کس سره، نو دوی ته ویل کېږي لوکل کمیونیکیشن. سمه ده. بیا موږ راځو ټیلی کمیونیکیشن. ښه، کمیونیکیشن خو موږ دې سلایډ کې ویلي چې کمیونیکیشن د معلوماتو تبادلې ته ویل کېږي، د معلوماتو یو بل سره شریکولو ته ویل کېږي. اوس ټیلی کمیونیکیشن څه ته وایي. دلته دوه لغاتونه دي. صحیح ده. یو چې دی کمیونیکیشن دی، بل موږ سره چې ده ټیلی دی. دغه ټیلی چې کوم دی ټیلی یوناني ژبه کې دغې ته ویل کېږي لرې ته ویل کېږي. ټیلی لري او کمیونیکیشن هماغه د معلوماتو شریکول، یعنې د لرې څخه د معلوماتو شریکول. اوس دلته بیا ویلې کمیونیکیشن اټ ډسټنس، مطلب دا د معلوماتو شریکول چې په چیش کې رامنځته شي، په فاصله کې، په لرېوالی کې. صحیح ده. نو د ده مثالونه بیا ورکړي چې ټلیفون یې. صحیح ده. ټلیفون دی که نه. ټلیفون باندې موږ زنګ وهو نو دا چې دی یو بل سره خبرې کوو، دا خبرې د لرې ځای نه کېږي. صحیح ده. او مثلا داسې هم ده چې د نږدې ځای نه څنګ په څنګ چې کښېني هغسې هم کېږي، خو اصلا دا د ټلیفون د هدف دا دی چې یو کس لري د بل کس نه، نو دا به څه شي موبایل به یوز کوي، ټلیفون. صحیح ده. همداسې چې دی بل اګزامپل ټلیګراف دی. سمه ده. همداسې چې دی ټلیویژن دی. صحیح ده.
نو دغه مختلف قسم اگزامپل دي یا مثالونه دي د چې د ټیلی کمیونیکیشن چې کمیونیکیشن کیږي په لرې فاصله کې. ها اوس خو موږ ولوسو چې کمیونیکیشن معلوماتو تبادلې ته وایي، بیا ټیلی کمیونیکیشن یو بله اصطلاح ده چې معلومات تبادله خو د لرې ځای څخه. صحیح ده. اوس ډیټا کمیونیکیشن څه ته وایي؟ ډیټا کمیونیکیشن نو ډیټا نه خو به تاسو ته معلومات دي چې ډیټا وایي مثلا د انفارمیشن ته ویلی شو. بیا وروسته وایو چې د انفارمیشن او د ډیټا ترمنځ څه فرق دی. خو لنډ اوس تاسو ځکه چې ډیټا وایي انفارمیشن ته. صحیح ده. وایي که نه چې زما ډیټا مطلب ډیلیټ نه کړي، یعنې زما معلومات یا انفارمیشن ډیلیټ نه کړي. نو ډیټا کمیونیکیشن اوس څه ته وایي؟ ډیټا کمیونیکیشن دا وایي the exchange of data in the form of zeros and ones. صحیح ده. د معلوماتو تبادله چې په کوم شکل کې 0 and 1 کې. دغه په کمپیوټر کې چې عموما تاسو ډیټا ګورئ دا به تاسو به معلومات یا نه، خو دا د معلومات چې دي د 0 او 1 شکل کې. صحیح ده. 0 0 0 0 1 1 1 1 نو دغسې یو شکل کې. صحیح ده. دا ټول ډیټا که عکس وي که مطلب تصویر یا ویډیو وي یا اډیو وي دا ټوله به 0 and 1 فارم کې. صحیح ده. نو د معلوماتو تبادله په 0 او 1 فارم کې، یعنې دغه که تاسو ورسره هم نه وایئ خو د معلوماتو یعنې د ډیټا ایکسچینج تبادله فرام ون انټیټي نه مطلب کمپیوټر دی to another using the transmission media. په لنډه اصطلاح معنا ده چې د یو تا سره دلته یو انټیټي ده. صحیح ده. مطلب سیسټم دی یا لیپټاپ دی یا ډیسکټاپ دی هر څه دی او دلته تا سره بل دی. صحیح ده. بل سیسټم دی. نو تا سره دلته تا سره چې ده دلته ډیټا ده. تا سره دا ستا ډیټا ده. دا ډیټا چې ته لیږې دې سیسټم ته یا دې کمپیوټر ته نو دې ته ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن. اوس دلته وګورئ د ایکسچینج اف ډیټا دا تا سره ډیټا شوه او دا ریډیز نه دلته ولېږله. دا خبره خو کلیر شوه. 0 and 1 فارم دا ډیټا چې ده په 0 and 1 فارم کې ځي. دا داسې نه چې دا لاین داسې تېر شوی او بس خلاص دې کې ډیټا ځي. دا ډیټا څنګه ځي؟ دا 0 1 0 1 0 1 0 1 داسې فارم کې ځي. صحیح ده. فرام ون انټیټي یعنې مطلب د یو کمپیوټر څخه د یو شي څخه to another یو بل ته using a transmission media. دا transmission medium به تاسو ووایو چې دا چې ده ول ډیټا چې د دې سیسټم څخه دې سیسټم ته ځي دا د یو څه شي په تھرو ځي. مثلا که احمد غواړي چې په یو ځای کې دی او ولي ته میسج ولیږي چې ولی په بل هیواد کې دی نو دا څنګه لیږي؟ خو پخوا زمانو کې د یو کس په تھرو باندې به لیږلی د یو کس په واسطه باندې. صحیح که څه به یې خط ورکړو یا خبره به یې ورته وکړه ورته ویلې چې ځه لاړ شه ته هغه بل کس ته دا خبره وکړه. نو اوس چې دی په نیټورک کې چې کوم دی د دیز نه ډیټا دیز ته چې په 0 and 1 فارم کې ځي دا د یو څه په واسطه ځي، یعنې دلته یو شی موجود وي. صحیح ده. دې ته ویل کېږي ټرانسمیشن ماډیم. صحیح ده. ټرانسمیشن میډیم سوري. د ټرانسمیشن میډیم دا ډیټا د دې څخه راځي دې ته او د دې څخه ځي دې ته. مثلا که تاسو د موبایل وګورئ دا ستاسو موبایل داسې نه ده چې تاسو زنګ ووهئ نمبر ډایل کړئ او زنګ ووهئ هغه بل کس ته ډایرکټ لاړ شي. نه ستاسو څخه ځي دا نږدې پایو ته ټاورو ته. دا ټاور یې بیا بل ټاور ته لیږي یا بل ټاور یې بیا هغه موبایل ته لیږي. نو هغه ټاور ته ټاور دلته څه شو؟ ټرانسمیشن میډیم شو، یو واسطه شوه. سمه ده. اوس ډیټا کمیونیکیشن چې کوم دی اوس دلته نوره تشریح کړې ده وایي سمپلی مینز شیرینګ اف ډیټا. نو لنډ داسې ځکه چې ډیټا کمیونیکیشن څه معنا د ډیټا شیر کولو ته ویل کېږي چې دا به یا به لوکلي نږدې په نږدې ریموټلی یا مطلب د لرې ځای څخه. لوکلی معنا ده چې یو افیس کې یا یو دفتر کې هماغه لیپټاپ یا سیسټم یې دي یو بل سره ډیټا شریکوي. ریموټلی معنا ده چې یو هیواد کې یو سیسټم دی هغه بل هیواد ته چې لیږي ډیټا لیږي. اوس تاسو سره چې کوم دی لوکل چې کوم دی او ریموټ چې کوم دی او دا دواړه دلته دي تاسو چې کړي تشریح کړي دي. سمه ده. نو communication usually occurs face to face. صحیح ده. نو ګوره دا لوکل ما درته ویلې که نه چې نږدې به نږدې فیس ټو فیس مطلب مخامخ کمیونیکیشن کېږي. صحیح ده. یعنې د نږدې څخه
بیا کمیونیکیټینګ ډیوایسز هغه ډیوایسز ته ویل کېږي مطلب چې چا په واسطه باندې څه کېږي کمیونیکیشن کېږي سمه ده که نه کمیونیکیټینګ ډیوایسز are present in the same building ګوره هماغه خبره ده په هماغه بلډینګ کې هماغه دفتر کې صحیح ده or a similarly restricted geographical area یعنی په یو محدوده جغرافیایي ساحه کې او ریموټ چې دا ریموټ د دې اپوزیټ دی نه د دې مخالف دی ریموټ کمیونیکیشن ټیکس پلیس اوور ډسټنس مطلب دا په فاصله کې کېږي یو هیواد نه بل هیواد چې ته ډیټا لګي دې ته ویل کېږي ریموټ ډیټا کمیونیکیشن سمه ده The communicating devices are present farther apart مطلب لري یو بل څخه او دلته بیا اخري همدا خبره کړې چې د ټرم ټیلی کمیونیکیشن چې دا دوه برخې دي صحیح ده یو ټیلی دی بل څه کمیونیکیشن دی ټیلی معنا لري کمیونیکیشن د ډیټا ایکسچینج ته ویل کېږي ډیټا یو ځای نه بل ځای ته لیږل اوس موږ راځو ډیټا کمیونیکیشن سیسټم چې ده ښه موږ اول ولوسه چې کمیونیکیشن وایي د معلوماتو تبادله یو بیا موږ ویلي چې ډیټا کمیونیکیشن د ډیټا تبادله چې د یو سیسټم یا ډیوایس څخه بل سیسټم ته لاړی شي دې ته ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن او ډیټا کمیونیکیشن سیسټم ورڅه ته وایي ګوره دا ډیټا چې ته لیږي دې ته ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن صحیح ده اوس دا ډیټا کمیونیکیشن چې کېږي خو په یو سیسټم به کېږي که نه یعنی تا سره باید لیپټاپ یا ډیسکټاپ چې هر څه موبایل مطلب تا سره چې سوري بخښنه غواړم زه به دا صفا کړم ښه اوس دا ډیټا کمیونیکیشن سیسټم موږ لنډ داسې وایو چې ډیټا کمیونیکیشن سیسټم څه ته وایي تا سره باید دلته سیسټم وجود ولري صحیح ده تا سره باید شی وجود ولري سیسټم وجود ولري سمه ده او بیا څه ده تا سره دلته دا سیسټم شو دلته سیسټم شو دا دواړه کمیونیکیشن کوي اوس تاسو سمه ویل کړئ دا چې دیز نه ځي دلته نو دلته دا د یو ماډیم په ترو باندې دا کمیونیکیشن کوي صحیح ده نو دا ماډیم چې دا ټرانسمیشن میډیم ورته ویل کېږي ټرانسمیشن میډیم صحیح ده دی چې د دې څخه دلته ځي سمه ده اوس دا لین دی دا ګوره دا دې لین کې ډېرې خبرې دي دا یو سیسټم شو دا بل سیسټم شو دیز نه چې دلته دا ډیټا ځي دا باید پروټوکول ولاړه شي او دا ټرانسمیشن میډیم باید استعمال شي نو دې ټول ته چې ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن سیسټم ډیټا کمیونیکیشن سیسټم تاسو داسې لنډ ځکه چې ډیټا چې کومه لیږو چې په هغه کې د هغه چې په ترو لیږو که نه لیپټاپ دی لیپټاپ نه یو لیپټاپ نه بل لیپټاپ ته ډیټا لیږو خو د یو څه په ترو لیږو نو دې ټولو شیانو ته ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن سیسټم د اوورال پروسس ته ګوره فار ډیټا کمیونیکیشن ټو اکر چې دا ډیټا کمیونیکیشن موږ وکړو که نه یعنی چې دا واقع شي نو دلته څه شي ضرورت ده کمیونیکیټینګ ډیوایسز مسټ بی ا پارټ اف کمیونیکیشن سیسټم نو د کمیونیکیشن سیسټم دپاره به بیا چې کمیونیکیټینګ ډیوایسز مسټ ځي دا یو کمیونیکیټینګ ډیوایس دی دا یو کمیونیکیټینګ ډیوایس دی دا خپله موږ دې ته موږ یو کمیونیکیټینګ ډیوایس ویلی شو سمه ده بیا څه دی موږ وایو چې communicating devices must be a part of communication system made of a combination of hardware and software یعنی په دې کې به هارډویر هم شتون لري او شی به شتون لري سافټویر هم شتون لري هارډویر یې ګوره دا یو سیسټم شو دا بل سیسټم شو دا بل سیسټم شو یعنی فزیکل اکویپمنټ فزیکي سامان آلات او سافټویر ګوره دلته باید ما تاسو څه وختي ویل که نه دلته باید پروټوکول دا ټولې سافټویر دي همداسې که ریموټ ډیسکټاپ اپلیکیشن وګورو هغه بیا وروسته راځي سمه نو دا سافټویر دلته باید وجود ولري ځان ته به هارډویر هم نه کېږي ځان ته به سافټویر هم نه کېږي دواړه به یې دي صحیح ده نو د اورال پروسس څه ویل کېږي ډیټا کمیونیکیشن سیسټم صحیح ده نو دغه بیا مطلب چې د فیصله چې ډېر ډیپ پکې ورځي که نه نو ډېر دننه چې پکې ورځي نو بیا به دلته ګورو چې دلته څه شی کېږي ښه انپوټ انفارمیشن تا سره معلومات دي دلته صحیح ده یو تا سره یو ټکس دی صحیح ده یو لیکنه ده تا سره صحیح ده دی چې دا ته مطلب دا ته دا ستا سیسټم دی سمه ده
دې ته ویل کېږي چې سورس ورته ویل کېږي. سمه ده؟ دا څه شو؟ دا څه سورس شو. او دا هغه کس چې څوک یې ریسیو کوي هغې ته چې ویل کېږي ډیسټینیشن. صحیح ده؟ چې ته لیږي سورس یا هغې درته رالیږي هغې ته سورس ویل کېږي. او چې چا ته هغه ځي که نه چې تا ته راځي او که هغې ته ځي هغې ته ډیسټینیشن ویل کېږي. سمه ده؟ ښه نو دا ستا ډیټا چې ده دا ډیجیټل بیټ سټریم ته وړي. اوس به تاسو ووایو چې ډیجیټل بیټ سټریم چې دا په ډیلډي کې مطلب ځینې موضوعات دي. صحیح ده؟ چې ډیټا موږ سره مطلب انالاګ سیګنل هم دی او ډیجیټل سیګنل هم دی. دغه ډیجیټل سیګنل دي. صحیح ده؟ داسې که بیا داسې دا ډیټا ریپرزنټ مطلب داسې ډیټا سیګنل ته اړوي خو کوم سیګنل ته؟ ډیجیټل سیګنل ته. دلته بیرته بیا ډیټا واوښتله خو کوم سیګنل ته؟ انالاګ سیګنل ته. صحیح ده؟ ها چې ستا سیسټم ډیټا پروډیوس کړي ډیجیټل نو دا ټرانسمیټر څه کوي؟ ټرانسمیټر ته چې دا ستا ډیټا راشي که نه انپوټ ډیټا دا ډیټا چې ورته راشي دې سیسټم ته واړئ دې انالاګ سیګنل ته واړئ. صحیح ده؟ انالاګ سیګنل ته چې واړئ نو دا په دې خاطر اړئ چې دغه انټینا یا ټاور پوه شي په دې ډیټا باندې. هغې چې دی دغه سیګنل پیژني هغې دا سیګنل نه پیژني. سمه ده؟ د انالاګ پیژني ډیجیټل نه پیژني. او ستا موبایل یا سیسټم دا ډیجیټل پیژني. نو ستا موبایل یا کمپیوټر دا ډیجیټل پروډیوس کو ایسته ټرانسمیټر واغوستو دی د انالاګ ته واړو چې دا ټاور پې پوه شي. بیا دا ټاور دا انالاګ سیګنل بیا ایسته ویوړو هغه بل کس سره چې هغه ریسیور دی که نه ریسیور کوم ډیوایس چې ده هغې ایسته ریسیو کو هغه بیرته بیا د انالاګ څخه چې ته واړو ډیجیټل ته. صحیح ده؟ ولې ډیجیټل ته واړو؟ ځکه چې بیرته د هغه لیپټاپ یا موبایل پې ډیجیټل سیګنل باندې پوهېږي انالاګ باندې نه پوهېږي. نو دغه دغې بیا دننه نورې ډېرې خبرې دي. سمه ده؟ ما درته مطلب فیصله سرسري خبره وکړله. ها بل په دې لیکچر کې چې کوم دی موږ سره بله موضوع چې ده هغه د کمپوننټس اف ډیټا کمیونیکیشن سیسټم ده. صحیح ده؟ موږ سره چې ډیټا کمیونیکیشن سیسټم چې کوم دی د هغه کوم کمپوننټس دي کومې اجزاوې دي. صحیح ده؟ کومې برخې دي. نو په دې کې چې کوم دی اول چې دی موږ سره څه دی؟ سورس دی. بیا موږ سره ټرانسمیټر دی. بیا موږ سره ټرانسمیشن سیسټم دی. بیا موږ سره ریسیور دی. بیا موږ سره څه ده؟ ډیسټینیشن ده. سمه ده؟ سورس لنډ دا ځکه یې هر هغه کس چې میسج لیږي. صحیح ده؟ دې ته سورس ویل کېږي. او ډیسټینیشن هر هغه کس چې ډیټا ورته راځي میسج ورته راځي. سمه ده؟ ګوره سورس کې چې وایي جنریټس ډیټا ټو بي ټرانسمیټډ هغه ډیټا چې باید ولیږدول شي دا هغه شی کې جنریټ کوي یا تولیدوي. صحیح ده؟ بل ټرانسمیټر اوس چې کوي ګوره ټرانسمیټر مثلا هغه دا دی ټرانسمیټر دا ده دا ډیجیټل سیګنل چې ته اړوي انالاګ ته اړوي که نه نو دا کار کوي. converts data into transmittable signals دا ډیټا داسې سیګنل ته اړوي چې دا باید د لیږد وړ وي. سمه ده؟ او ټرانسمیشن سیسټم چې کوي ډیټا لیږي نو دغه ټرانسمیشن سیسټم دی دا اصلا ډیټا لیږي. سمه ده؟ بیا ریسیور چې کوي ریسیور چې دی ریسیور دلته مې درته وښوده ګوره ریسیور د انالاګ سیګنل ورته راشي ریسیور ته او دی څه ډیجیټل ته واړئ. نو دلته هم همدا خبره کړې converts receive signal into data سیګنل چې ورته راغلی هغه راغلی سیګنل چې ته اړوي ډیټا ته اړوي. او ډیسټینیشن خو معلومه خبره چې دغه ډیټا چې کوي اخلي. راتلونکې ډیټا چې ده کومه ډیټا چې ورته راځي د چې کوي ټیک کوي اخلي. نو دا د ډیټا کمیونیکیشن سیسټم کمپوننټس دي. یعنې که دا نه وي په ډیټا کمیونیکیشن سیسټم کې نو ډیټا کمیونیکیشن موږ سره مطلب نه کېږي. سمه ده؟ ګوره دلته یو مثال دی الکترونیک میل. د ایمیل خو به تاسو پیژنئ. صحیح ده؟ ایمیل چې موږ مثلا جیمیل استعمالوو یا یاهو استعمالوو یا هاټ میل استعمالوو. صحیح ده؟ نو دا څنګه کېږي؟ ګوره دلته ستا مطلب سیسټم دی لیپټاپ دی موبایل دی یا ډیسکټاپ دی هر څه دی او دلته دا بل کس دی دا ته هغه بل کس ته چې ډیټا لیږي یا ایمیل کې ورته نو ته دا میسج ولیږي یا دا ډیټا ولیږي دا چې موډم چې کی نو دا چې دی دا ټرانسمیټر دی دا ستا دا ډیجیټل سیګنل نه دی دا انالاګ ته واړئ تر څو دغه
پبلک ټلیفون نیټورک نه دی دا پې پوه شي دا یې سل ته ولیږي دا یې دې موډم ته ولیږي دا ریسیور دی دا بیرته دلته د انالاګ سیګنل چې کوم دی دا بیرته چې ته اړئ ډیجیټل ته اړئ تر څو پې دا بل سیسټم چې شي پوه شي پې دا یو مثال دی سمه ده او اوس دلته چې راشو نو دا بیا ډېر مغلق او پیچیده ده چې تاسو دننه راننوځئ چې دا پروسس څنګه کېږي ګوره ښه چې دا پروسس اوس څنګه کېږي دا بیا دلته نور هم دغه کړی دی مثلا ان اکچوال ډیجیټل ډیټا کمیونیکیشن سیسټم څنګه کېږي چې دا ډیټا څنګه ځي ګوره دا تی او دا چې دا ښه څه شو تاسو سره دغه بل کس دی چاته انفارمیشن ځي صحیح ده نو ګوره که دلته وګوره دونه پروسس دي بیا د هر یو کې ډېرې خبرې دي دا اوس داسې نه ده چې سورس انکوډ شو بس خلاص انکریپټ شو خلاص نو دلته بیا چې دی ډېرې خبرې دي ملټیپلیکسینګ دی او فریکوینسي سپریډ دی ملټیپل ایکسس دی بیا د بل طرف ته چې کوم دی که نه د ده سرچپه عملیات کېږي مطلب دلته انکوډ وشو که نه دلته بیا ډیکوډ کېږي دلته انکریپټ شو دلته ډیکریپټ کېږي صحیح ده نو دا کمپیوټر ساینس کې مطلب کافي غټې ټاپک دي که کار پې وشي نو ښې ټاپک دي نو ډیټا داسې ځي داسې اصلا ډیټا داسې نه ځي خبره دا ده چې ډیټا دا ډیټا چې ځي د دې مرحلو نه تېرېږي سمه ده داسې شي بیا دغسې کېږي صحیح ده دلته اول سټیپ چې ده انکوډینګ دی او دا ډیټا چې داسې شي نو اخري سټیپ چې ده ډیکوډینګ ده نو دا هغه مغلقه او پیچیده دغه دی چې اوس مطلب انکریپشن څه ته وایي انکریپشن د دې دپاره کارېږي چې یو کس مطلب لکه هیکر همداسې نور کسان چې دي ډیټا ته دا ستا ډیټا چې داسې ځي که نه دې ته که اکسس هم پیدا اول باید اکسس پیدا نه کړي یعنې وای نه خلي دا ستا ډیټا چې ټریول کوي په هغې کې انټرنیټ باندې او که وای هم خلي نو هغه باید انکریپټ شوي نو چې انکریپټ ډیټا وي که نه هغه باندې بیا په اسانۍ څوک نه پوهېږي هغه مطلب داسې موږ وایو که نه لکه داسې خبرې کول چې بل کس پرې نه پوهېږي اوریا خو پوهېږي پرې نه نو داسې بیا انکریپشن دی همداسې ډېرې خبرې نورې دي صحیح ده اوس تاسو سره افیکټیونیس اف ډیټا کمیونیکیشن سیسټم صحیح ده مثلا په لنډه اصطلاح به داسې ووایو چې کله مؤثره تمامېدلی شي ډیټا کمیونیکیشن سیسټم تا سره یعنې ګټوره تمامېدلی شي په لنډه اصطلاح effectiveness depends upon 4 fundamental characteristics صحیح ده دلته به تاسو سره څلور خبرې صحیح ده نو دغه ټولې چې دی تا ته دلته لیکلي دي په لیکلي بڼه دلته درته دغه کړي دي دا اوس موږ وایو مثلا فرست یا اول یو چې دی ډیلیوري مقصد دا ده چې دا ډیټا باید ولیږل شي مثلا یو کس ده صحیح ده یو کس ده او دا بي ته ډیټا لیږل غواړي صحیح ده نو او دلته په نیټورک کې یعنې په انټرنیټ کې عموما وایي که نه تاسو سره خو ډېر کسان دي نن سبا تقریبا د بلیون نه ډېر کسان مطلب انټرنیټ سره نښتي نو که دا ډیټا لیږي بي ته نو باید داسې ونه شي چې دا د بي په ځای سی ته لاړی شي صحیح ده یعنې باید هغه معلوم ډیسټینیشن ته ولیږل شي ګوره ټو د سپیسیفیک ډیسټینیشن هماغه معلوم ډیسټینیشن ته باید ولیږل شي داسې نه چې غواړي بي ته ولیږي سی ته لاړی شي صحیح ده نو دې ته ډیلیوري وایي اکیریسي دې ته ویل کېږي چې مثلا که غواړي بي ته میسج ولیږي چې هیلو یا مطلب ورته وایي چې یا همدغه اګزامپل ورکوو چې هیلو صحیح ده مطلب چې سلام صحیح ده په انګلیسي کې هیلو مطلب سلام که غواړي دا بي ته ولیږي صحیح ده نو اکیریس نه مطلب دا را چې کریکټلی یا اکیریټلی باید دا ډیټا ولیږل شي داسې ونه شي چې ځینې ډیټا یې څه خرابه شي صحیح ده لرې شي نو د هیلو په ځای چې هیل شي هیل خو دوزخ ته ویل کېږي مطلب داسې یو رقم ښکنځله ده صحیح ده نو باید ډیټا هماغه صحیح لړه شي دا اوم ورسره باید وي صحیح ده دا په انټرنیټ کې ځینې وخت واقع کېږي مطلب DLD کې همداسې چې
ډیلډي کې اډوانس ډیلډي ته چې بیا لاړ شه مطلب دلته ډاټا ځینې وخت کې دغه کېږي صحیح ده لاس کېږي نو دلته اکیریسي مطلب دا چې ډاټا باید فول لاړه شي صحیح ده یعنی صحیح وي باید ټایم لاین معلومه خبره ده یعنی میسج باید په وخت لاړ شي داسې نه چې مطلب میسج زه نن ولیږم او لاړ شي سبا یا بل سبا نو بس بیا به اوبه د ورخې تېري صحیح ده نو باید ډیټا په وخت هم لاړه شي په خپل وخت جټر یو دغه ده مطلب دغه کوم ویډیو یا اډیو پیکټس چې کوم دي که نه دې کې داسې ګډبډ راشي موږ ستاسو په اصطلاح ګډبډ راشي یا مطلب داسې ده چې ویډیو خرابه شي داسې لږه او یا اډیو خرابه شي اواز مثلا عموما دغه موبایل کې ډېره واقع کېږي صحیح ده موبایل باندې چې موږ خبرې کوو د غرنیو ساحو کې که نه نو هلته بیا اواز خرابېږي هغې ته ویل کېږي جټر یا ویډیو که تاسو ویډیو چټ کوئ چا سره موږ تاسو لیدلی دي که نه ویډیو چټ یې څه خراب شي اواز صحیح نه ځي ویډیو عکس صحیح نه ښکاري نو دا هغه افیکټیونیس اف ډیټا کمیونیکیشن سیسټم څلور دانې دي صحیح ده ښه نو دا ګوره کمپوننټس اف سمپل ډیټا کمیونیکیشن سیسټم ګوره دلته هغه دلته چې موږ ویلي که نه کمپوننټس لکه اوس سورس دی تاسو سره ټرانسمیټر دی ټرانسمیشن میډیم دی ریسیور دی او ډیسټینیشن دی دلته ورته اوس اګزامپل ورکړی صحیح ده دا مطلب هغه سورس دی سینډر یا سورس دا ریسیور یا څه دی ډیسټینیشن او دا خو هغه میسج دی اکچوال ډیټا ده صحیح ده او میډیم چې دی ټرانسمیشن میډیا دی صحیح ده دلته ما تاسو ویل ګوره دلته پروټوکول استعمالېږي دې سیسټم باندې باید یو پروټوکول دې باندې باید سیم پروټوکول پروټوکولو ته به وروسته راځو چې دا څه شی دي صحیح ده اوس ښه کمپوننټس اف ډیټا کمیونیکیشن سیسټم نو یو تا سره میسج دی بل تا سره سینډر دی بل تا سره څه دی ریسیور دی بل میډیم دی بل څه دی پروټوکول دی سمه ده که نه نو ښه اوس میسج تا سره چې د سینډر چې د ریسیور چې د ګوره دې کې مونږ ډېر ویلې صحیح ده خو بیا هم راځو میسج تا سره چې د انفارمیشن دی هماغه ډیټا ده تا سره صحیح ده تا سره چې د اکچوال ډیټا ده یا چې دی انفارمیشن دی تا سره چې تی چې غواړي لیږل غواړي A message is transmitted from sender to receiver. د سینډر څخه به ریسیور ته ځي معلومه خبره ده صحیح ده میسج به څه کېدلی شي ډیټا فایل هم کېدلی شي اډیو هم کېدلی شي ویډیو هم کېدلی شي او ټیکسټ میسج هم کېدلی شي سمه ده بیا وایي a message also keeps information like sender and destination address که میسج ځي که نه نو میسج سره دا هم لیږل کېږي چې چا راولېږل او چا ته لیږي صحیح ده بل چې دا سینډر دی سینډر مطلب سورس هم ورته ویلی شو هغه کس چې میسج شي کوي جنریټ کوي چې میسج څوک لیږي هغې ته ویل کېږي سینډر یا سورس who generates the message and responsible for its transmission چې میسج پروډیوس کوي او د هغې د لیږدولو لپاره چې مسؤلي اوس دغه سورس چې کوم دی دا ګوره ما تاسو ویلي کمپیوټر هم کېدلی شي ورک سټیشن هم کېدلی شي موبایل ویډیو کیمرا او بل شی کمیونیکیشن ډیوایس هم کېدلی شي بل دلته ریسیور وګورئ ریسیور هغه کس ویل کېږي چې ډیټا ورځي یا هغه سیسټم ته ویل کېږي کس همیشه نشي کېدلی ډیسټینیشن یا سینک صحیح ده سینک ویل ډوبېدلو ته نو میسج چې ته ځي خو مطلب مثلا همالته ډوبېږي صحیح دی هماغې ته ورځي it is the device that receives the transmitted message صحیح ده هغه ډیوایس ته ویل کېږي چې میسج ورته ورځي دا به هم کمپیوټر کېدلی شي ورک سټیشن ټلیفون ټلویزیون صحیح ده ټلویزیون ته ډیټا راځي که نه د سټلایټ نه چې ته راځي ټلویزیون ته بیا یې موږ او تاسو ګورو or any communication device بل میډیم د موږ سره میډیم ګوره تاسو دلته وګورئ د ټرانسمیشن میډیم از د فزیکل پات دا به یو فزیکل پات وي ما تاسو د ټاور مثال درکوم ټاور فزیکل دی که نه by which a message travels from sender to receiver مطلب ګوره دا تا سره یو کس دی دلته بل هیواد کې تا سره بل کس دی صحیح ده دی چې ډیټا لیږي دا داسې نه لیږل کېږي تاسو وختي ما ویلي دا چې دی دا به د یو څیز په ترو کېږي
او دا مطلب فزیکل پات دي صحیح ده دا ټاورې دي او همداسې سټلایټو په ترو باندې ځي نو چې د دې څخه میسج ځي دلته دی بیا دلته رالیږي دلته نور ډېره ټاورې منځ کې خو دا اګزامپل در کوم صحیح ده د ټرانسمیشن میډیم یعنې دا is the physical path یو فزیکي لاره ده by which a message travels from sender to receiver sender څخه چېرته ځي د sender څخه receiver ته ځي دې ته ویل کېږي ټرانسمیشن میډیم ښه دی ټول ته اوس د ټرانسمیشن میډیم موږ سره په دوه ډوله ده ښه یو ته ویل کېږي ګایډډ میډیم بل ته ویل کېږي انګایډډ لنډ تاسو داسې زده کوئ چې ګایډډ میډیم ګایډډ مطلب رهنمایي او انګایډډ مطلب بې رهنما یعنې لارښوونه ورته نه کېږي لنډ تاسو زده کوئ چې کیبل پکې موجود وي که نه کیبل هغې ته ویل کېږي ګایډډ او انګایډډ چې ټول سیګنلي یعنی صافي صحیح ده صافي وایو که نه نو د ګایډډ کې اوس وایو چې دا ګایډډ دې ته ولې وایي او دې ته د کیبل والا ته ولې ګایډډ وایي او د صافو والا ته ولې انګایډډ وایي ګایډډ کې چې دی موږ سره کویکزیل کیبل راځي صحیح ده کویکزیل کیبل دا د ټي وي چې کوم کیبل دی که نه د ټي وي شا کې تاسو وګورئ کوم کیبل دی هغه ته ویل کېږي کویکزیل کیبل بل ټوسټډ پیر کیبل دی ټوسټډ پیر کیبل په نیټورک کې نن سبا ډېر استعمالیږي د انټرنیټ د کنیکټیویټي لپاره صحیح ده دا به بیا وښیو صحیح ده ورسره چې دی بیا نور اخوا چې دی فایبر اپټک دی دغه بیا ډېر اډوانس دی دا چې دی د یو هېواد څخه بل هېواد ته چې مثلا انټرنیټ را تېرېږي نو دا په چې دی بهرونو کې چې دی دغه لینونه استعمالیږي صحیح ده ورسره بیا مونږ انګایډډ میډیم لرو صحیح ده دا ټوسټډ پیر کیبل به درته وښیم سمه ده twisted pair cable نو دلته ګوره دا ټوسټډ پیر کیبل دي سمه ده دلته ویکیپیډیا کې هم تاسو معلومات کتلی شئ دا ګوره ټوسټډ پیر کیبل دي عموما د دې رنګ چې دغسې شین وي دغسې اسماني رنګ دا بیا خپله دننه نور لیرونه لري اته لینه لري د هر یو جوړه یې ګوره دا یو جوړه ده دا بله جوړه ده دا بله جوړه ده دا بله جوړه ده نو د کمبینیشن به بیا ووایو ګوره دا دلته سیسټمو کې داسې لګېږي د انټرنیټ دپاره صحیح ده که موږ ورته څه وګورو ګوره دا څو دغه لري صحیح ده نو ډېر ډیټیلز چې نه ځو سمه ده بیا چې دی انګایډډ چې د ټولې څپې الکترومګنیټک ویوز صحیح ده او بیا مایکرو ویوز انفراریډ ویوز ګوره دغه دا ریموټ چې موږ ټي وي ته نه وزو دې ته انفراریډ ویوز وایي څپې دي صحیح ده ها اوس راځو دې ته چې دې ته ولې ګایډډ وایي دې ته ولې انګایډډ وایي ګایډډ دې ته ځکه وایي رهنمایي میډیم صحیح ده دا لین موږ لین چې کومه ستاوه که نه کوم ځای ته وړو نو هماغلته ځي صحیح ده دې ته ځکه وایي چې ګایډډ یعنې رهنما باندې پوهېږي خو سیګنل داسې نه ده دا څپې نه دي دا بیا داسې نه ده صحیح ده موږ ورته کومه لاره وښیو عموما په هماغې ځي خو ځینې وخت کې مطلب بل طرف ته هم ځي نو ځکه دې ته انګایډډ وایي سمه ده او اخري موږ سره ډیټا کمیونیکیشن سیسټم کې پروټوکول دی پروټوکول سمپل داسې زده کوي چې کمیونیکیشن دپاره دا شی ده ژبه ده چې کمیونیکیشن ګوره چې ژبه د یو ژبه دې زده نه وي نو یو چا سره ته خبرې کولی شي نه نو همداسې کمیونیکیشن دپاره هم پروټوکول مهم دی دلته رسمي تعریف دی یعنی a protocol is a set of rules دا د رولز یو مجموعه ده د اصولو قواعدو یو مجموعه ده that governs data communication چې data communication دا څه کوي ګورن کوي حکم په ساتي خپل صحیح ده حکم به چلای یعنی د ډیټا کمیونیکیشن لپاره اصول چې کوم دی هغه پروتوکول دی لاند د سیزا کوي صحیح ډیټا کمیونیکیشن لپاره اصول قواعد مقررات هغه پروتوکول دی تاسو ما وختیم ویلیو ګورل د بیم لیکلی چې سندر او ریسیور بوت یعنی دا دواړه باید must have the same protocol پروتوکول باید سیم وي صحیح ده دلته وګورئ ښه ګوره دلته ګوره دا یو سیسټم دی دا بل سیسټم دی نو دلته ګوره دلته باید سیم پروتوکول وي دلته باید سیم پروتوکول وي صحیح ده نو پروتوکول چې چینجېدلی نه شي تغییر نه شي خوړلی چې دلته یو پروتوکول ای او دلته پروتوکول بي پروتوکول باید په دواړو ان ډیوایسز کې باید شي سیم وي ښه نو دلته بس بیا ما هغه اضافي خبرې کړي دي سمه ده
اوس ډیټا ریپرزنټیشن د اخري زمونږ ټاپک ډیټا ریپرزنټیشن چې دی نن سبا ډیټا چې دی په مختلف قسم فارمټو کې راځي ټیکس دی صحیح ده لکه ته دا وګوره دا خپله ټیکس ده ډیټا ده که نه خو ټیکس په فارم کې ده نمبرز اوس ګورو دا اوس خپله مطلب ما ولیکل چې 11 دا 11 خپله یو ډیټا ده خو دا ډیټا په کوم شکل کې ده دا په نمبر کې ایمیج خو بس مثلا تاسو ټول بلد اسئ ورسره صحیح ده لکه دلته مې ورته وښودل دا خپله یو ډیټا ده خو د ایمیج په فارم کې ده سمه ده اډیو مثلا اډیو میسیج کوم دي صحیح ده اډیو څه شی او ویډیو خو مثلا ویډیو فارم کې و زه هر یو دلته راځو ټیکسټ ګوره دا ټیکسټ چې کوم دی که نه دا لیکلي بڼه چې کومه ده دا چې په هارډ ډسک کې سټور کېږي دا 0 1 دي ټول صحیح ده دی آی دپاره 0 1 ډېر زیات 0 1 دي همداسې ان دپاره بیا ډي دپاره دی ایون د سپیس دپاره هم دغه 0 1 استعمالیږي ټوله ډیټا چې ده په 0 1 فارم کې چې کېږي سټور کېږي نو دلته ویلي چې ریپرزنټډ از ا بیټ پیټرن صحیح ده یعنې مثلا که زه تاسو شروع شم اول بیټ دی بیا بایټ دی بیا کیلو بایټ دی بیا میگا بایټ دی بیا ګیگا بایټ دی بیا ټیرا بایټ دی بیا پیټا بایټ دی نو دا بیا هغه په اصطلاح ایډوانس ټاپک دی خو تاسو لرئ ځکه چې ټیکس چې کوم دی مثلا دغه ډیټا دا خپله یو ټیکس دی دا په 0 1 فارمز کې دا چې کېږي سټور کېږي بیا چې دا ګوره ډفرنٹ سیټس اف بیټ پیټرنز هاف بین ډیزاین ټو ریپرزینټ ټیکس سمبلز صحیح ده بیا دا ټیکس سمبل چې کوم دي که نه دا بیا پیټرن لري دی پیټرن د مطلب کوډ ویل کېږي صحیح ده او د دې سمبلز ریپرزنټیشن دپاره بیا چې کوډینګ استعمالیږي نو دا هغه لږې مولکې خبرې دي خو تاسو به سر مه خوږوئ اوس د دې هغه د prevalent coding system is called Unicode تاسو سرچ کوئ په ده باندې لږ سرچ بیا وکړئ تاسو چې Unicode څه ته وایي صحیح ده نو بیا دا چې دی موږ سره په 32 بیټس کې هم راځي 64 بیټس کې هم راځي خو زه دننه نه ځم ځکه مې Unicode او دا شیونه او دا مې درته پرېښودل یو دلته اسکی دی خو تاسو پکې ډېر مه ننوځئ سمه ده لنډ داسې ځکه دا اوس بیسک کلاسز دي صحیح ده که زه ډېر ډیپ پکې لاړ شم نو بس بیا بورینګ کېږي ښه اوس نمبرز چې کوم دي نمبرز دا هم په چې کې بیټ پیټرنز کې چې کېږي ریپرزینټ کېږي او دا اسکی ویلیو نه لري اسکی ویلیو ګوره دلته یې لیکلي دي چې امریکن سټنډرډ کوډ فار انفارمیشن انټرچینج 120 توري دي که ته غواړې چې ای ولیکي که نه خو کمپیوټر مثلا یا که وګورې اسمبلي لنګویج هلته دا ای نه پېژنې هغې دې دپاره کوډ لري دې غټ ای دپاره مثلا هغه که غلط نه شم هغه 9 دی صحیح دی 9 دی که 9 دی نو دې دپاره بیا دې ته د ای اسکي کوډ شی دی 9 صحیح ده نو دا بیا په اسکي کوډ باندې پېژندل کېږي دا ټیکسټ دا چې یو ځای کې مطلب ای بي سي او همداسې نور دا خو ټیکسټ جوړېږي نو دا بیا په اسکي کوډ ریپرزینټ کېږي سمه ده نو خو نمبر دپاره اسکي کوډ نه وي هغه بس مطلب که ته دلته غواړې چې بخښنه غواړم که ته دلته غواړې چې ته څه شی ولیکي مثلا ته غواړې 2 ولیکي صحیح ده څه شی ولیکي 2 ولیکي ښه زه دلته راځم پین ته غواړې دلته 2 ولیکي خو دا 2 چې دی دا کمپیوټر دا نه پېژني صحیح ده هغه دپاره به ته څه استعمالوې دا کوډ به استعمالوې سټنډرډ خو داسې دی چې 0 0 1 0 صحیح ده دا بیا دننه نورې مسلې دي چې دلته که پاور موږ ورته ورکړو 1 2 4 8 ګوره موږ سره کوم 0 وي هغه کټ که دا کټ که چې تا سره پاتې شو خو 2 پاتې شو نو دا کوډ څه دپاره دی د 2 دپاره سمه ده نو نمبر په دې رقم باندې ریپرزینټ کېږي خو ده باندې سر مه خوږوئ ډېر ایمیج چې کوم دی مثلا ګوره که تاسو وګورئ دلته دا ایمیج دا اصلا داسې نه دی چې دا ایمیج اوس ډایرکټ رامنځته شوی نه دې ایمیج کې تاسو ډیپ وګورئ که نه دا د پکسل څخه جوړ شوی ایمیج راواخلئ او هغه ډېر چې کوي زوم ان کوي څه شی کوي
یو ایمیج شي کوي ډیر زوم ان کوي نو تاسو به معلومات ولګي خو دلته نه راغلی کوي همدا ایمیج مطلب خدا نه کیږي. خیر تاسو یو ایمیج بیا راوالی او هغه زوم ان کوي نو هغې کې به تاسو ټکي ټکي پیدا شي هغه ټکو ټکو ته څه ویل کیږي هغې ته ویل کیږي پکسلز. صحیح ده پکسل از ا سمال ډاټ واړه واړه چې ډاټ وي نو د وړو وړو ډاټو څخه دا چې ایمیج جوړي. بیا مطلب پکسل چې دی په شي باندې ریزولوشن باندې ډیپینډ کوي چې ریزولوشن یې څونه ډېري پکسل پکې هماغونه ډېري. صحیح ده نو که څونه ډېر ریزولوشن یي بیټر ریزولوشن وي نو پکچر هماغونه ښیي خو بیا دکې مسله دا ده چې سټوریج ډېر نیسي. سمه ده. ښه بیا ایمیجز چې دی په مختلفو شکلونو کې مختلف میتډو کې بیا دغه کیږي ریپرزنټ کیږي او آر جی بي دی آر نه مطلب ریډ ګرین او بی نه مطلب بلو. همداسې په بل دغه کې بل میتډ باندې چې کوم دی وای سی ایم. صحیح ده وای معنا یلو سی معنا سیان او ایم مجنټا دا فکر کوم مجنټا نو دا په دې شکلونو کې بیا ریپرزنټ کوي. صحیح ده میتډ باندې سوري. اډیو چې وګوري ګره اډیو ریفرز ټو د ریکارډینګ اور براډکاسټینګ یا ریکارډ کیږي یا براډکاسټ کیږي چې आवाज یا میوزیک. اډیو از بای نیچر ډیفرنٹ فرام ټکس. اډیو د ټکس څخه بدله ده د نمبر څخه بدله ده د ایمیج یا تصویر عکس څخه بدله ده. اټ از کنټینیوس ناٹ ډسکریټ. اډیو شي کنټینیوس یعنی دا ویف چې موږ تاسو وګورو دا شي دی کنټینیوس دوامدار یې همداسې. صحیح ده. Even when we use a microphone to change voice or music to an electrical signal we create a continuous signal. وای که میکروفون استعمال کو چې د आवाज چې تغییر وخوري کنه الکتریک سیګنل ته نو بیا هم دا کنټینیوس وي. صحیح ده. اوس دلته ویډیو کې خبره ده مثلا دغه د چې کومه ده وختي چې ما تاسو ویلې چې دلته په دې پکچر کې څنګه خبرې دي اوس که په پکچر باندې تاسو پوهیږئ د ویډیو کنسپټ اول نه و. صحیح ده اول بیا داسې وکړه داسې یو پکچر به دلته راواغوستو بیا به د بل راواغوستو بیا به د بل راواغوستو دا به چې ټول یو ځای کړل نو دنه به یو ویډیو جوړه شوه دا به دنه به یو ویډیو جوړېدله. نو اوس خو که تاسو ځینې وخت لیدلي یا کتابچه کې رسامي وکړي نو هغه زر زر پاڼې اړوي نو هغه داسې ویډیو شان داسې. صحیح ده. ویډیو ریفرز ټو د ریکارډینګ اور براډکاسټینګ اف ا پکچر اف مووي. ګوره د پکچر یا د مووي ریکارډینګ یا براډکاسټینګ ته ویډیو ویل کیږي. ویډیو کولی شي کنټینیوس شي. صحیح ده. ویډیو کان ایدر بی پروډیوس ایز ا کنټینیوس انټیټي او کنټینیوس هم کېدلی شي لکه ټي وي کیمرا شو. صحیح ده. اور کمبینیشن اف ایمیجز. ګوره د عکسونو شی مجموعه هماغه خبره ده چې ما دلته چې وکړه تاسو وختي وکړه. arrange to convey the idea of motion حرکت ته ویل کېږي. دغه چې زر زر تیری بیا دا شي حرکت ترې جوړ شي. نو ګوره موږ او تاسو ویلي چې ډیټا کمیونیکیشن څه ته وایي ډیټا کمیونیکیشن سیسټمز ته وایي کوم هغه فکټرز چې ډیټا کمیونیکیشن چې تاثیر اچوي پې سوري افیکټ کوي پې یعنې مطلب مؤثر تمامیږي ګټور. بیا کمپوننټس چې دی د ډیټا کمیونیکیشن سیسټم او ډیټا ریپرزنټیشن څه ته وایي. سمه ده. نو ویډیو به یو څه لنتي شوي خو زه بیا بخښنه غواړم که ستاسو څه مشکل نو تاسو دلته کمنټ کې هم ویلی شئ او یو ځل بیا مطلب یو ځل بیا هغه کوم ټاپک باندې چې نه پوه شوي هغلته بیا ورشئ هغه بیا وګورئ چې تاسو پې څه شئ ښه پوه شئ. سمه. او د دې لپاره مطلب دغه دوه کتابه دي تاسو سیکشن 1.1 ولولئ نو دا ډېر به ښه پوه شئ د دې کتاب ډیټا کمیونیکیشن اینډ نیټورکینګ. صحیح ده. او د دې بل کتاب 1.1 1.2 وګورئ نو دغه کومې نقطې چې موږ ولوستلې کوم صحیح شیان چې موږ دلته ولوستل دا په دې دواړو کتابونو کې کړي دي. سمه ده.